د ډالر پورته کېدل په کابل کې د بیو نا انډوله حالات. یوازې په 2 ورځو کې د خوراکي توکو بیې بې مخینې لوړې شوې. له افغانستان سره د امریکا د مرستو د بندېدو سره هممهاله د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بې ارزښته کېدو د خوراکي توکو په بیو منفي اغېز کړی، چې له دې سره ګڼ افغانانو د بیو له لوړوالي شکایت کړی. له بل پلوه د کابل په بازارونو کې د ډالرو بیې تر 80 افغانیو هم لوړې ختلې دي. کابل او ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانان له تېرو 2 ورځو راهیسې د خوراکي توکو د بیو د پام وړ لوړوالي له امله سر ټکوي. په کابل کې د یوه خصوصي روغتون کارکوونکی احمد شکیب وایي چې له تېرو 2 ورځو راهیسې په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې دي. هغه وایي په بازارونو کې د وړو وریجو او غوړیو بیې شاوخوا 10% لوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې په بازارونو کې د یوې 50 کیلو بجای وړو بیه 1500 افغانۍ او د غوړیو د 14 لیټرۍ بشکې بیه ان 2000 افغانیو ته لوړه شوې ده. د نوموړي په وینا یو خو له اوله د خلکو اقتصادي وضعیت ننګونکی و، خو له بله پلوه د امریکا د مرستو بندېدو پرېکړې یوازې په 2 ورځو کې د خلکو په اقتصادي وضعیت سیوری غوړولی دی. تر دې وړاندې به څه کېږي؟ هغه وایي نه یوازې د خوراکي توکو بلکې د سون توکو بیې هم د پام وړ لوړې شوې دي. ځینې کابل ښاریانو بیا له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د کابل د لامیا شهید ښوونځي ښوونکي زرغونه وایي که د توکو بیې تر دې هم لوړې شي نو ډېری خلک به په لوږه پاتې شي. هغه وایي کاري فرصتونه او تنخواوې د تېر پرتله خورا کمې شوي چې د خلکو پر اقتصادي وضعیت یې نیغ په نیغ اغېز کړی، خو خلک د یو بل ناورین زور نه لري. تر دې وړاندې ګڼو نړیوالو مرستندویه بنسټونو هم په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د مرستو د کمېدو خبر ورکړی و.